کم ځای ته ورسېد، دومره خړ شو چې د الله او د رسول خوږې خبرې والله زه وایم چې چار نه ماښامه پورې سړی لګي او د دې صحابو د زندګي بیانوي او د محمد رسول الله د خولې نه راوتې یو خبره قسم په الله دا ډېر قیمتي دي. خو اصل مسله دا ده چې دا زړونه خراب دي. دا زړونه که صحیح وي والله که د الله د خبرو نه موږ ماړه شوي وو ټوله ورځ به ناست خو تنګېدې به نه. زمارونو دا ځان ته مهم دي او جوانانو ملګرو ته مهم د فتنو دور دی، ګناهونه انسانانو نه کي، قسم فتنې دي. کوشش وکړه د منځونو ته سړی د اذان نه وروسته راشي او الله ته په سجدو باندې پریوځي. موږ او تاسو عجیبي که چېرته ګیم ته چا کېنولو، فیسبوکونو ته کېناستو، کرکټو میچونو ته کېناست، والله ګنټې به تېرې شي زموږ په بدن باندې خرق نه لګي، ساړوبي په موږ نه راځي. که چېرته جمع بیان خطبه 2-3 منټه پې ور واوړي څومره سړی تنګي. تا نهایت ته ایمان کم ځای ته ورسېد، دومره خړ شو چې د الله او د رسول خوږې خبرې والله زه وایم چې چار نه ماښامه پورې سړی لګي او د دې صحابو د زندګي بیانوي او د محمد رسول الله د خولې نه راوتې یو خبره قسم په الله دا ډېر قیمتي دي. خو اصل مسله دا ده چې دا زړونه خراب دي. دا زړونه که صحیح وي والله که د الله د خبرو نه موږ ماړه شوي وو ټوله ورځ به ناست خو تنګېدې به نه. خو بیا هم الحمدلله چې په دین کې چېرته داسې نه دي چې سهار نه ماښامه پورې به ته د جمعې په ورځ ناست دي. دا به څومره غټ امتحان وي، یو کس به نه وي. والحمدلله اوس هم د خوشحالۍ خبره ده چې مؤمنانو باندې دا خبرې ښه لګي. څوک په دعاګانو کې مشغول وي، څوک تلاوتونه کوي، څوک خپل ګناهونه رایادوي، څوک په سجده او څوک په رکوع، څوک په قیام، څوک په تشهد. دا حالت د الله ډېر خوښ دی. موسی علیه السلام ته الله ویلي ما اعجلک عن قومک یا موسی، موسی ته ولې د خپلې وعدې میقات وخت مقرر نه راغلی؟ ما درته یو ټیم ښودلی او ته د هغې نه مخکې راغلې. هغه ویل یا الله وعجلت رب الیک لترضى، یا الله وختي رالم چې ته رانه خوشحاله شي. دا خبرې دې زړه ته ټکور ورکوي خو مؤمنانو باندې لګي.